مشرکینو به دا خبره کوله چې تاسو همیشه وایئ چې د رحمان عبادت کوئ. دا رحمان څوک دی؟ الله رب العزت دا آیتونه را نازل کړه چې رحمان هغه ذات دی چې دا نعمتونه یې تاسو ته درکړي دي، نو پکار ده چې تاسو د چا خورئ د هغه منئ. نو الله رب العزت فرمایي چې الرحمن تذکیر بیا الله خپل نعمتونه انسانانو ته بیانوي چې رحمان هغه ذات دی علم القرآن چې تعلیم انسانانو ته ورکوي د قرآن. دا ډېر عظیم نعمت دی چې قرآن کریم الله داسې یو شی نازل کړی چې ټول معما یې ووایي، نو بیا چا وایو چې حلیږي؟ یا قرآن کریم یې څومره اسانه د حفظ دپاره کوي، د ویلو دپاره یې کوي، د ترجمې دپاره یې کوي. ګور یو کوچنی هلک دی د 7 کالو موږ تاسو کسان لرو چې په 1-2 کاله کې دا کوچنیانو حفظ د دې مکمل قرآن کریم کړی، نو دا الله رب العزت اسانه کړی، انسانانو ته یې تعلیم ورکړی. دا یو نعمت دی چې الله رب العزت یې ورته علم القرآن چې ما اسانه کړی دی تعلیم د قرآن کریم. خلق الانسان الله فرمایي بل نعمت مې دا دی رحمان هغه ذات دی چې خلق د انسانانو یې کړی. خلق الانسان، انسان څومره عظیم موجود دی. آیا دنیا کې تر اوسه داسې کارخانه شته چې انسان جوړ کړي؟ حاشا وکلا، یو ویښته هم نشي جوړولی، غیر دا چې د یو انسان یې واخه بل ته یې پیوند کړه، جدا خبره ده. اما دا چې دی به خودي خود د الله د مخلوقاتو څخه استفاده مه کوو، نو یو ویښته دې اوس دی جوړ کړي د انسان. موږ تاسو یې وینو. خلق الانسان الله تخلیق د انسان کړی، دومره عظیم ذات دی چې د انسانانو تخلیق یې کړی. علمه البیان، ګوره دا دریم نعمت الله بیانوي. رحمان هغه ذات دی چې انسانانو ته یې ژبه ورکړي، بیان یې ورکړی، نطق یې ورکړی. که ته د انسان څخه نطق پورته کړي نو قلم خپله خود به خوده بیا پورته دی، ځکه که د انسانانو د خپل شان یو بل ته انتقال کړي نه وای، یو په بل یې زده کړي نه وای، نو د قلم زده کړه به چا چاته ورکولی شو. دا بیان او تقریر او دا ژبه دا د الله ډېر لوی عظیم نعمت دی. ګوره نوي ستوري دي د عربي، بیا په نورو ژبو کې زموږ تاسو پښتو ځینې پورته او زیات اضافه کم، فارسي بیا دغسې هره ژبه د ځانه څو توري، خو ته دا نوي ستوري د عربي لاره واخله، په لکونو کلمې د دې څخه په دې ژبې کې په خولې کې جوړېږي. دا خوله ده دونه کوچني، دا دومره عظیمه کارخانه ده چې لکونه کلمات د دې نوي ستورو څخه صادرې جوړوي. نو تاسو اوس فکر ورته وکړئ چې الله رب العزت څومره عظیم ذات دی. تاسو ته یې داسې یو ژبه درکړه او داسې کني که دغه غاښونه او دغه ژبه او دغه خوله دا د پیله او د پسې راتېر سي د غوایي او د حمار او د نورو بلاو سره شي غټې غټې سته، اما موږ دا شی الله نه یې ورکړ. نو الله فرمایي دا چې تا ته مې تعلیم د بیان درکوي چې ته بیان کولی سي، ژبه ښورولی سي، خبرې کولی سي. اوس غوایي تاسو وینئ چې هغه غټ غوی دی، ټول عمر یې تېر سي، دا یوه با یې زده، بس دغه با ناري به وي، بس بل شی د ده څخه جوړ نه سو. الله فرمایي چې ته په دې عظیم نعمت باندې سر خلاصوه. علمه البیان الله هغه ذات دی چې تعلیم انسانانو ته ورکوي د بیان. نو ته په دې باندې پوه سه چې دا بیان عظیم نعمت دی، ژبه به د الله په خلاف باندې نه چله. ډېر داسې ظالم او جابره انسانان هم پیدا سي چې هغه لوی عظیم نعمت چې الله ورکړی چې ژبه ده، چې قلم دی، بیا بیان خو په قلم باندې هم کېږي، خو واسطه او هغه اصلي کار دغه ژبه وه چې دی دې ته تعلیم دته یې ورکړی او بیا دی دغه خبرې ته ورسېدی. اوس ګونګیان سوه، ګونګیان هم اوس ته زده کولی سي او نوېشته مویشته، خو دا د هغه استادانو څخه چې هغه اول څه یې اورېدلي، څه یې ویلي، څه یې لفظن اورېدلي، بیا په کراره باندې دوی ورپویوي. نو الله رب العزت فرمایي الشمس والقمر بحسبان، لمر او سپوږمۍ رحمان هغه ذات دی چې لمر او سپوږمۍ روان کړي دي په خپل حسابونو باندې. موږ تاسو وینو چې 365 ورځې د لمر چې دی هر ورځ د جدا ځایه څخه د طلوع کېږي او په خپل اندازه. اوله د حمل 2 ساعته ده،
ټول عمر دغونه ساتل د څور لا څونه ده دا الله رب العزت فرمایي چې د سپوږمۍ او لمر په خپل دقیق حساب باندې ما روان کړي دي موږ تاسو د سپوږمۍ والا کلونه لرو قمري او شمسي کلونه لرو نو الله رب العزت فرمایي او دا دواړه هجري دي زموږ تاسو د نبی علیه السلام د هجرت څخه شروع دي نو 1440 دا د هجري قمري الته ورته نشته کې قاف نه وشته یعنی هجري قمري د نبی علیه السلام د هجرت څخه د قمر په حساب باندې دا بل بیا هجري شمسي چې د نبی علیه السلام د هجرت شمسي حساب دی والنجم والشجر يسجدان او ستوري او درختي الله رب العزت ته سجده کوي يسجدان الله ته سجده کوي یعنی یطیعان الله ته مطیع دي فرمان بردار دي یعنی کستوري دي کدرختي دي چې تی په مځکه کې ویني په اسمان کې ویني دا ټول د الله اطاعت کوونکي دي تاسو وینئ چې دا ستوري په څومره عجیب انداز کې په خپل ترتیب خپل منوال باندې روان او ځلیږي او څو غټ او څو کوچنی او هر یو په خپل ځای والسماء رفعها ووضع الميزان الله رب العزت اسمانونه پورته کړي په مځکه باندې ځکه اعلان دي دا ووضع الميزان او الله رب العزت انسانانو ته میزان پریښی دی طول ترازو یا عدل او انصاف یا قرآن کریم یا شریعت یا عقل څونه لوی شی الله رب العزت دا میزان او د عقل لوی میزان دی لوی ترازو دی چې انسان حق و باطل هغه پیژندی شي الله تطغوا فی الميزان دا الله حکم دی چې لا تطغوا تاسو کمی مکو فی الميزان په ترازو کې وهل مکو کمی مکو واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله فرمایي چې تاسو پوره کوئ برپایه کوئ دا ترازو په پوروالي سره ولا تخسروا الميزان کمی مکو په میزان او په ترازو کې الله رب العزت یو بل سورة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله وی هلاکت دی دغه انسانان دپاره چې د بل څه شی رانیسي ښه په پوره پیمانه یې رانیسي هلکه یو لږ لا اضافه که یو لږ لا اضافه که دغه نارې ورته وي خو چې دی خرڅي بس په دې کې کمی راځي او دا وچیږي او دا دی او دا دی لږ سیر پکښې کې وي لاندې د تلې هلته یې انګروبه شی ورتړلي چې دا خوا به همیشه باندې درنوي وایي یو سړی و منډۍ کې غنم خرڅوه نو وایي غټ کاروباري و نو ده چې بې غنم رانیوله خپل خادم ته بېنارې کړه چې هلک هغه پیمانه راوه نو ده به ورته ویل صاحبه کومه پیمانه ولا استغفر الله هغه پیمانه ته نه پوهېږي هغه راوه نو هغه به پوه شو چې دی خو شیان رانیسي غنم رانیسي دا سړي څخه نو هغه پیمانه به غوښت چې هغه ښه داسې غټه پیمانه و اضافه یې نیول او چې بیا به خرڅول نو ده به ورته ویل هلکه هغه پیمانه راوه نو به ویل کومه سبحان الله ته نه پوهېږي هغه پیمانه نو پر یوې د استغفر الله نوم ایښی او پر یوې د سبحان الله نوم ایښی چې ده به خرڅول سبحان الله به ویل هغه به پوه چې اتنګه غواړي چې لږ شی نیسي او چې بیا رانیول بیا به استغفار باندې ووایي چې معنا هغه غټه راوه نو پر یوې به د استغفار نوم ایښی او پر یوې د سبحان الله چې ده به رانیول په استغفار به نه چې خرڅول بیا په سبحان الله په یوې به غټه و په یو بل کوچني نو الله رب العزت وایي دا چې منه مه کوئ د وزن او د طول ډېر خیال ساتئ داسې قومونه شته چې الله د هلاکت سبب یې دغه ګرځولی الله رب العزت په قرآن کریم کې وایي یو قوم داسې و چې هغه غریب به دا ریړۍ میړۍ ډکه کړه چې دا شی به یې خرڅوئ نو هلته به یې درول یو به راله هلکه د عجبه ښه سیبان دي یو دانه به یې وخوړی بیا دا به رئیس دا بل به راله عجبه ښه سیبان دي نن راوړي دغه څکه به ورکتل مازدیګر ته به ریړۍ خالي و دی به راروان و لږ به لا اضافه دی تاواني نو دا شی په اسلام کې نشته ده منه ته چې یو شی رانیسي څکه یې نسې کتلی تر څو چې د هغه څه اجازه وانخلي رنګ ته یې کتای سي کتلی سي ولې خوند یې نسې کتلی یا به اجازه درکوي یا به دغسې رانیسي داسې نه وي چې هغه مسلمان ګاډۍ درولي مازدیګر ته هغه ختمه چې راځي هغه شی هم په تاوان تللی من دوی راوړي
نیم پکښې کې خوړل سوي د څکې دپاره واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او برابروي برپایه کوي وزن بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا کمی مکو په میزان کې والارض وضعها للانام الله رب العزت تمزکه پریښې دا واره کړې د انسانانو دپاره د جن او د انس دپاره یعنی د ثقلینو دپاره الله رب العزت دا مځکه آرامه کړې او نرمه کړې ده الله رب العزت بل ځای فرمایي چې تاسو فکر نه کوئ په دې مځکې کې چې نن یې داسې در باندې سخته کړه لکه غر چې اوس لکه غر وایي نو د انسانانو به دا بنیاد د مځکې څنګه کیندلی غنم به مو څنګه کرلی چا به بیا خروار مځکه اړولی نو دا خو به ډېره مشکل او نه مې داسې ملایم کړه لکه اوبه لکه پنبه چې نه تعمیر باندې ودرېږي نه ډبره باندې پرېښولی سي الله فرمایي چې دې عظیم قدرت ته الله تاسو فکر وکړئ په سلګونو طبقونه هم باندې ولاړ دي چې کاروي یې کارېږي چې درایه یې چې کلکوي یې کلکېږي نو الله فرمایي والارض وضعها للانام او دا مځکه موږ هواره کړې ده درولې مو د انسانانو لپاره د ثقلین دپاره که جن دی که انس دی فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام فيها په دې مځکې فاکهة میوې دي ونخل خرماوي دي ذات الاکمام چې صاحب د غنچو د وږو دی عجیب چې ته د غنمو یا د نورو میوو د خرماو وږی راوشکه اوله سر خو داسې غنچه کې چې وګورې داسې ملایمه لکه پنبه پکښې کې پراته وي بیا کرا داسې وړې وړې دانې دي بیا کرا ځان سره راخلاص کړي او ښایسته خرماوي ځینې جوړې سي نور داسې میوې چې انسان فکر پکښې کې وي کوچنیانې بیا په کراره سر راغټ شي الله وایي دې ته فکر نه کوئ رحمان هغه ذات دی چې دا یې درته را پیدا کړي والحب ذو العصف والریحان او الله رب العزت حبوب غنم درته را پیدا کړي یا نور هغه شان جوار نور داسې میوې چې هغه داسې شان چې هغه دانې لري ذو العصف چې بیا لاندې پلوړ لري ګوره د دې پلوړونو څخه څونه کار اخیستل کېږي کورونه په ګلیږي حیوانات په هغه کېږي اوس خوا دروازې درګاه او کلکینان او تختې هم ځینې جوړېږي او نور داسې مفادات انسانان ځینې اخلي الله رب العزت فرمایي چې رحمان هغه ذات دی چې تاسو ته هم حبوب او هم لاندې پلوړونه ذو العصف یعنې پلوړ والریحان او الله رب العزت تاسو ته دې مځکې سره پیدا کړي د ریحان دا ګلانو ته انسان تصور وکړي یو ګل راوشکي او داسې ورته وګوري سبحان الله رنګ یې څومره عجیبه دی بوی یې څومره عجیبه دی نه دا بوی تا د کوم ځایه کوي څنګه په څه ډول څه عجیب سبحان الله بیا دغه شی دی لاندې هغه نار ور بوی که بوی نه لري شاوخوا پوښ یې بوی که بوی نه لري ولې دی خپله دا عجیبه او هر ګل رنګ یې جدا او بوی یې جدا الله فرمایي چې رحمان هغه ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعمة فكم نعمت د الله رب العزت ربكما د خپل رب ای ثقلین ای انس جنه تكذبان تاسو تکذیب کوئ دا کلمه په دې صورت مبارک کې یو دېرشواره ذکر ده دپاره د تقریر د انسان په نفس کې الله رب العزت بار دا یو دېرشواره یې درته ذکر کړي چې انسانه ته نو د الله دا دومره نعمتونه بیا ولې تکذیب کوې سره د دې چې پوه شوې چې دا نعمت بیا هم ته د الله سره وږه جنګ فبأي آلاء فكم نعمت باندې الله ربكما ته تسنیه ده د خپل رب ای انس جنه تکذبان ته تکذیب کوې خلق الانسان من صلصال كالفخار الله رب العزت انسان پیدا کړی دی ابو الانسان چې آدم علیه السلام دی دا وروسته انسانان خو بیا د نطفې سره پیدا دي اولنی انسان داسې را پیدا دی من صلصال د ګلې خشکېدنه لکه صفال مثل صفال ګوره دوستانو اوله سر د انسان خلقت چې کېږي نوره قصه یې اوږده ده خو خاوره راجمع کوي الله رب العزت امر کوي چې خاوره راجمع کوي اسرائیل علیه السلام یې راجمع کوي خاورې وایي ډېرې زارۍ ورته وکړې دا نور ملایکې چې به ورتلې
اسرائیل علیه السلام چې ورغلی نو بس هغه زړه باندې ونسو په زوره یې ځینې راکش کړه او د ده څخه یې خاوره راوړه نو الله ورته وویل چې یاره ته چې دومره قوي وي او معنا زړه دې باندې ونه سوځېدی نو د روح د اخیستلو ملایکه هم ته نو خاوره چې راجمع کړه الله رب العزت ورته ویل چې لنده یې چې لنده یې کړه نو بیا یې خاوره پرېښوله چې شا ورسېږي موږ تاسو چې کومې ګنبدې کله وو چې هغه رسېدلې خاوره بیا پلستیک یا دغه کومې سفال خښتې چې په دې تاریخي مقاماتو کې لکه د هرات مسجد جامع کې یا داسې نور ځایونه چې د دو هغه تاریخي دا خښتې چې موږ تاسو وګورئ چې دا څنګه جوړوي نو دا اګل د ډېر مدت دپاره هلته په پلاستیکانو کې دوی ساتي تر څو چې ښه ورسېږي بیا چې ورسېدل نو چې وچ سي داسې ټنګ کوي لکه دا کوزه چې داسې وایي نو درنګ کوي داسې ښه سره رسېدل یو ښه سره سپکه لکه دا اوړه چې ښه خمیري نو داسې سپک غوندې چې په تېر نو بیا خو داسې درانه او داسې سره هغوی نو الله رب العزت بیا د دغه خاوره چې ښه ورسېدل حتی وایي بدبویه سوه هغه خاوره که ستاسو فکر یې چې دغسې داسې لوش غوندې سي سیاهۍ ته ځان وایي ادومت د انسانان ځکه هم آدم علیه السلام د ادومته څخه و یعنی د لږ توروالي څخه غنم رنګۍ څخه د سعودي کې چې موږ وو نو موږ تاسو خو دغه افریقایانو چې ټول کوم مناطق دي دو ته تور وایو نو سودانیان هم تور دي بیخي تور دي سودان نو دوی به بیا ځانو ته ویل چې دا موږ تاسو اسیا او دا خلک بیا ډول چې دا خو سپین دي سپین پوستې دي ول دا موږ چې یو موږ بیا غنم رنګ یو او هغه افریقایان چې دي تور ول هغه دي چې هغه لاندې منه کینیا غینیا زیمبابوې چې شی او څه شی دا ځایونه چې دي دا دوی به ځانو ته غنم رنګ وایي سړي ته به خندا ورغله نو دوی به په ځان داسې یعنې منه ول خیر الامور اوسطها یعنې منه موږ خو نو ډېر ښه او خواږه خلک دي د سودان ډېر خواږه خلک دي نو الله رب العزت فرمایي چې ای انسان ته مې پیدا کړی خلق الانسان پلار د انسانانو چې آدم علیه السلام من صلصال د هغه ګلې خشکېدنه کالفخار لکه صفال وخلق الجان او ابو الجن پلار د جنیاتو من نار د اور څخه من مارج من نار د هغه شغلې د اور څخه د اور د شغلو څخه پیدا کړی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت د الله رب العزت تاسو تکذیب کوئ ای انسانانو او جنیاتو رب المشرقین و رب المغربین الله ذات دی چې رب د مشرقینو دی او رب د مغربینو دی دا رب د مشرقین و مغرب دا قرآن کې درې قسم استعمالیږي رب المشارق والمغارب دا جمع رب المشرقین والمغربین دا تثنیه سوه رب المشرق والمغرب دا مفرد سوه نو که دا خوا مشرق واخلي دا مغرب دا مفرده که مشرقین واخلي نو د ژمي او د دوبي لمر د ژمي د دوبي مشرق او د ژمي او د دوبي مغرب په ژمي کې که موږ تاسو فکر کړی دا لمر راسي عینې اخواته سي د دې کلکینان څخه دا لمر داسې ده بیا نو راځي دوبي ته بیا عینې دا طرف ته ورسېږي نو یو طرف مشرق او بل طرف الله رب العزت دا کم ذات دی چې یو وارې لمر هلته یو وارې هلته یو دا یو برق دی که ته خالي غواړې چې د دې ځای هلته کړي نو بیا بل انکشي تر هغه ځای وړي او راوړي او څونه مشکل دا دومره عظیم لمر دا څوک هغه سر و دا سر ته وړي او راوړي او دا مځکه دې ورته برابروي داسې رقم مغرب یو وار هلته غوټه کېږي یو وار هلته یا جمع ده هره ورځ په جدا مشرق کې راخېږي موږ تاسو پوهېږو چې طلوع یې د یو ځای څخه کېږي د هره ورځ لمر خپل د ځانه مشخص ځای د طلوع لري خپل ځای مشخص د غروب لري رب المشرقین والمغربین الله هغه ذات دی چې د مشرقینو د ژمي او د دوبي د مشرق او د ژمي او د دوبي د مغرب رب دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان او الله رب العزت روان کړي دوه داسې بحرونه چې هغه سره ملتقي دي بینهما برزخ نو په منځ کې داسې پرده ده لا یبغیان چې پر بل باندې تجاوز نشي کولای دا
دنیا کې ډېر داسې رودونه او داسې ځایونه شته چې یو طرف ته خوږې اوبه او بل طرف ته ترخې اوبه یا د تروې اوبه. دغه د بحیرة احمر یا مثلا چې د یو طرف جزیرة العرب سره مکمل لګېدلی، بل طرف د سودان او مصر و زه داسې ولاړه فلسطین و اردن و دغه ته تللي وو. دا اوبه یې دومره تروي چې ذایقه یې وګوري نو بیا ته په پوهېږي چې څومره تروي. دغه خلیج فارس کې بیا د دې دوبۍ او د قطر او د هغه طرف چې لوړه دی د تنګۍ د هرمز چې ورته وایي، بیا دا لاندې طرف چې دی بیا چې عمان و لاندې دا طرفونه کېږي، دا طرفونه ترخه او هغه طرفونه خواږه د تنګۍ چې دلته راځي هغه طرف. بیا یو چابهار ته تللي وو، یو دغه یو شیع عرب و، نو ده بیا ویل چې دا د بیبي فاطمې اوس هم شیعګان خپل منځ کې رواج لري، وایي مهر څه شی دی؟ وایي اوبه دي، مهر وایي اوبه دي. نو دوی داسې ځینې معتقدات دي چې وایي بیبي فاطمې مهر حضرت علی رضی الله عنه دا اوبه ټاکلې، دا غیر صحیح خبره ده. نو دوی وایي په دا خاطر هغه طرف خوږې دي او دا طرف ترخې دي. خو به هر حال داسې رودونه شته په دنیا کې چې یو طرف خوږې او بلې طرف ته یې ترخې او تروې، اما الله یې داسې پرده په منځ کې حایله کړې چې سره ګډېږي نه. حتی په زرګونو کیلومتره داسې سره روان دي، په زرګونو کیلومتره داسې سره روان دي لیکن سره ګډېږي نه، دا هم خوږې او دا هم تروې. داسې الله رب العزت فرمایي چې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ، په منځ کې داسې پرده ده، برزخ په معنا سره د پردې، لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، چې راباسي د دې دریابونو نه لؤلؤ او مرجان راباسي. لؤلؤ او مرجان د دې دریابونو څخه څه عجایب راوځي. لؤلؤ هغه ملغلرې ته ویل کېږي چې صدف مایه د باران څخه را اقتباس کېږي، د باران کېږي. موږ تاسو لیدل د مایان خولوازه کې یو شاعر وایي کاسه چشمی حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. کاسه چشمی حریصان پر نشد تا صدف مایه ته وایي. صدف هغه مایه دی چې دغه در د په نس کې جوړېږي. دغه صدف مایه که داسې شي چې دی دغه یو څاڅکې د باران د ده په حلقوم کې چې راسي، دی وایي دغه مې بس دی. دغه څخه داسې غټه ملغلره جوړېږي چې په ډېر لکونو روپو ده، بیا دا ګرانه ده. او هغه مایه چې حریص دی هغه وایي نه نه یوه قطره مې کافي نه ده، نو دوی درې واخلي. نو چې دی دوی درې واخلي نو داسې کوچنیانې ملغلرې جوړې شي چې هغه بیا هېڅ په کار نه دی، څوک یې نه ډېر ارزان یې رانیسي. یعنې هغه حرص وګوره چې د دوی درې قطرې واخیستلې څونه یې قیمت کښته راغی، او هغه بل مایي چې ول دا یوه قطره مې کافي ده، قناعت یې وکړ او هغه ملغلره یې په څونه. نو حریص ده. دا شاعر شعر وایي کاسه چشمی حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. الله رب العزت فرمایي چې یخرج منهما راباسو د دغه بحرونو نه لؤلؤ او تاسو ته مرجان راباسو. مرجان خپل تفصیل لري چې آیا دا حیوان دی که ګیاه ده. به هر حال په آخریني تحقیقاتو کې داسې معلومیږي چې دا یو نوع حیوان دی او بهترین او قیمتي شی څه شی دی؟ هغه سور دی. فبأي دا دواړه د دریابونو فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار او الله هغه ذات دی چې جواري او کښتۍ، جواري په معنا سره ده لوی کښتۍ ده، المنشآت مرتفعات مرفوعات، فی البحر په دریابونو کې کالأعلام لکه غرونه. د دریاب غاړې ته چې ودرېږي نو داسې لیرې چې ته ګوري وایي یاره یو غر را روان دی، نو چې راسي چې ګوري یو لوی عظیمه کښتۍ ده. الله فرمایي دا کوم ذات دی چې پر دې اوبو باندې یې درته درولې ده؟ دا هغه ذات دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. الله اوس تذکیر درکوي كل من عليها چې څه پر دې مخ د مځکې شته، فان
دا فانی کیدونکي دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، پاتوي اغا عظمت او ذات در رب ستا ذو الجلال چې د عظمت او د اکرام خاوند دی. فقط با الله. لمن الملك لله الواحد ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نفخه چې کله اول سي د سور شپېلې چې کله اول سي ټول ما يدب على الارض ختم سي، ملائکه ختم سي، جنيات انسانان حتى اخري اسرائيل عليه السلام ته چې خپل نفس وتاش ویل ته زه پوسم چې روح کښل څنګه ده. نو الله رب العزت ندا وکړي چې لمن الملك اليوم، ملک نن د چا دپاره دی؟ بیا الله خپله جواب ورکړي چې لله الواحد القهار، بل پر روی زمین شی نشته. ويبقى وجه ربك، باقی پاتې پر روی زمین باندې پر کائناتو باندې رب ستا ذو الجلال والاکرام چې د عظمت او د کرامت خاوند دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کوم نعمت باندې د الله رب العزت ای انس و جن تاسو تکذب کوئ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله سوال کوي، غوښتنه کوي د الله نه من في السماوات والأرض. انسان ته کوښ عزت کوي چې ګوره پیرو فقیرو درختو دا شانو څخه ځان ساته. یو دعا ده چې ته د یو نیک انسان څخه غواړې، یوه دا ده چې ته یو نیک انسان ته وایې چې یوه دعا راته وکړه چې الله رب العزت نیک صالح اولادونه راکړي. دا ښه خبره ده، دا بده خبره نه ده، دا د صحابه کرامو عمل ده. یو دا دی چې د ده په کتو پکت فکر و ذکر په دې کې هغه عجوز زوی راکړه، نو ته خدای به کوي ته به کوي، یا خو وایي ته به کوې خدای به بیخي دی له ورده مخې. داسې نه دی دوستان. الله فرمایي چې یسأله غوښتل کوي د الله نه من فی السماوات والارض، چې څه په مځکې اسمانو کې دي. ملائکه هم الله ته تضرع کوي، پیغمبر هم الله ته تضرع کوي، اولیاء صلحا هم الله ته تضرع کوي. کل یوم هو فی شأن. الله رب العزت هر ورځ په یو شأن او په یو کار کې دی. موږ تاسو وینو ځینو باندې بادونه، ځینو باندې وریځې، ځینو باندې بارانونه. الله رب العزت په مختلفو حالاتو کې د ورځې تاسو ګورئ چې په دنیا کې څه حالات، یعنی معنا الله رب العزت ته حالات سره تغیروي. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. وعد وتوبخ د چې انسانان او جنیات، ای انسان ای جن، داسې ورځ به راسي چې زه تا لره در فارغه سم. یعنی دا نورې قصې خو چې اوس روانې دي دا هر څه ستا دپاره روانې دي، داسې ورځ به راسي چې زه و ته سره فارغه سو، هلته به بیا زه ستا حساب کوم. بعد ابرمه خورشید و فلک درکارن تاتنا نی بکفاری و بغفلت نخوری. شرط انصاف نباشد که همه څنګه دي. نو دغه شعر چې اوس ګوره دا ټول کائنات دا الله رب العزت ستا دپاره روان کړي، که ته بېغمه نو الله وایي چې ورځ به داسې راسي چې تا مخامخ کړم، بیا به ستا سره حساب کوم. سنفرغو ژر دی چې زه به متوجه سم تاسو ته به در فارغه سم، لکم تاسو ته ایها الثقلان، ای انس و جن. ثقلان دا انس و جن ته ویل کېږي. زه به در فارغه سم، بیا به حساب سره کوو. فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس. الله یو اختار ورکوي، ای جن و انس، ان استطعتم کچېرې تاسو سوای ان تنفذو چې تاسو تخرجو چې ووځئ من اقدار السماوات والارض، د اطرافو څه د مځکې د اسمانو، فانفذو نو ځئ. که تاسو سوای چې تاسو د الله د عذابه ځان خلاص کړئ نو مهرباني وکړئ د دې مځکې څخه د الله ووځئ. چیرې به ووځئ؟ ووځه د دې اسمانو څخه ووځه د الله، نو د عذابه څخه به خلاص شي. چیرې به ولاړ الله فرمایي فانفذو ولاړ لا تنفذون الا بسلطان. څوک نشي وتلای د مځکې او د اسمانونو څخه د الله د عذابه څخه څوک نشي خلاصېدلی موږ بسلطان په زور باندې. او ته ووایه ستا څه زور دی؟ ته کوم زور بیا لري چې د الله سره زور وکړي؟ یا خو ووځه خپل په چم و فریب و په فکر باندې، او که هغه دې نه سوه
نو ته د الله د عذابو بله طریقه دا ده چې خلاص چې ته زور ولرې، نو زور دې بیا کمه دی، نو دواړه نه لري، نو انسان اطاعت دی بس، کمرې که پایده الله به مني. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم الله رب العزت باندې ارسال کې په قیامت کې پر جهنميانو باندې شواظ داسې لمبي من نار، داسې لمبي به الله ورته مستقره او باندې مسلطه کړي چې دود مود نه وي. که ستاسو فکر یو اور چې کاملا سوچه سو، چې ښه کاملا سوچه سو، په هغې کې بیا دود نه وي، هغه ابتدایي مراحله کې لږ دود وي، خو چې ښه سوچه سي، الله فرمایي چې داسې اورونه به در باندې را مسلطه کړم چې ښه سوچه، چې دود مود نه وي، دې ته شواظ ویل کېږي. یرسل علیکم شواظ من نار، هغه سختې لمبې چې دود مود نسته، الله مو دې وساتي. ونحاس او هغه دودونه چې په هغو کې اور نسته. دوه قسمه عذاب به وایي الله وایي در کوم، داسې دودونه، داسې خفکونه دودونه چې په هغو کې اور نسته، او داسې اورونه چې په هغو کې دود نسته. فلا تنتصران، بیا به هیڅوک ستاسو نصرت نشي کولی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، چې کله انشقاق د اسمانونو راسي، فکانت وردة نو سیبه وردة د سره ګلاب په شکل، کالدهان لکه سره ټوټه. الله رب العزت وایي چې فإذا انشقت السماء، چې کله د اسمان ټوټه ټوټه سي، او سی فکانت سی وردة کالدهان، داسې پاڼې پاڼې ټوټې ټوټې، لکه دا ګل تاسو وینئ چې تاسو دغه صدبرګ ورته وایي، نو ته داسې راکش کړه، چې راکش کوي دا غونچه بالا، نو داسې ټوټه ټوټه دی نه، دا ګل چې دا پاڼې یې داسې راکش کړي، نو هغه لاندې غونچه یې ځینې خطا کړي، نو داسې خلاص کړه، خود به خوده پخش شي، داسې ټوټه ټوټه، او داسې به سي چې سرې سکروټې به یې د اسمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. اوس مقامات مختلفه دي. یو مقام دا دی چې کله دا د قیامت ورځ برپای سي، انسانان د قبر نه راوځي، په دغه دم کې الله رب العزت د چا نه پوښتنه نه کوي. دلته پوښتنې مشتنې نسته، حشر او شاوخوا الله رب العزت باندې را مسلطه کړي چې انسانان محشر ته راغلي. بیا چې کله محشر ته ورسېږي، نو الله امر وکړي وقفوهم فإنهم مسئولون، اوس یې ودروئ، د دوی څه پوښتنې کېږي محشر ته چې ورسېږي. نو الله رب العزت فیومئذ، چې کله د دوی خروج د قبرونو څه وسول، لا يسأل عن ذنبه، د دوی د ګناهونو پوښتنه د دوی نه کېږي، انس ولا جان. د قبر نه چې کله، یعنی کله چې حشر کېږي پوښتنې نشته، چې کله قیامت ته ورسېدی بیا باندې خبر سوال و جواب. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف پیژندل کېږي به مجرمین انسانان بسیماهم، په مخونو باندې، په رنګونو باندې، رنګ به تک ژړ سترګې به تکې ژړې راختلي، او تک تور مخ وي، او رنګ به بدل سوی، او سخت بیرول سوی دی. یو انسان چې په یو حالت کې د خوف او د بیري، الله فرمایي چې د دوی د مخه څه به ته پوهېږئ چې پر دوی څه حال دی او څه عذاب را روان دی. فیؤخذو بنیول سي بالنواصي، په چوټونو باندې دوی، والاقدام، په پښو باندې. یا خو نواصي دغه دې ته ناسیه ویل کېږي، دغه د مخ طرف دا شردانه چې موږ تاسو ورته وایو، وایي ملایکه به په دوی کې ولچکې دغه ور واستي، دا څه شی دی، دا چنګک ور واچي، او پښو ته به چنګک ور واچي، او جهنم ته به ورولي. یا به داسې چې د څټونو څخه او د پښو څخه به بلچکان ور واچي، او جهنم ته به ورچي. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الله به ورته وایي دا هغه جهنم دی چې تاسو د هغه تکذیب کوئ. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها، چې دوی ته به طواف ورکول کېږي په جهنم کې،
وبین حمیم او په منځ کې د سختو آن د سختو ګرمۍ آن چې انتهایی درجې ته د خپل حرارت رسېده، یعنی په دې جهنم د سختو درجاتو حرارتونو کې به دوی ته تغفر کېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د الله نه بیریږي د ده دا یقین دی چې د الله حضور ته سبا درېږي موقوف عند الرب. ولمن خاف کم کسان چې بیریږي مقام ربه د الله رب العزت د مقام د عظمت نه بیریږي او وقوف عند الرب نه بیریږي جنتان دو باغونه دي، یعنی جنتونه دي باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ذواتا أفنان يبد والا ذواتا يبد أدوار جنتنا أفنان رنگا رنگ میوی رنگا رنگ شان رنگا رنگ قسمه قسم منزلونه و قسمه قسم قصرونه و پدې کی. نو الله فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. يب پدا جنتونو کې عينان دوی چشمي تجريان چې هغه برواني تصنیع او سلسبیل. الله اکبر. په حدیث کې راځي وای د دې ډبرې به د یاقوت او د زمرد وي، د یاقوت او زمرد هغه ریګ به په منځ کې، دیوالونه به د سرو د سپینو زرو وي، ګیلاسونه به داسې چې د لؤلؤ او مرجانو وي، لاندې به د کافرو او د مشکو هغه خاوره څونه خوشبویه او زیبا او شایسته او معطر. الله مو دې نصیب وکړي. وای فیهما عینان تجریان داسې دوی عینان او چشمې دي تجریان چې په دې منځ کې روانې دي د قصرونو تر منځ او په دې منځ او منځ کې لاندې باندې. دا اوس هم ځینې خلکو داسې یو عجایب عجایب جوړ کړي. یو وخت یو ځای مېلمانه مدینې منورې کې داسې کړي وو، غاټ ځای وو، بیا یې د خیمې دوی د خیمو میمو ډېر شوقیان دي، دا یې درولي د دې کېږدیو، نو دا یې درولي دي. بیا د دو په منځ منځ کې داسې یو د دې د سره زر خو نه دي، خو لکه سره زر دغسې آین یې کار کړی او هغه کېږدۍ د اوبو دپاره یې داسې یو دغه جوړه کړې ده، وله جوړه کړې. نو بیا په دې ولې کې کېږدۍ را روانې دي، کوچنیانې کوچنیانې داسې ټول، یعنې معنا داسې ټول ولا او ټول کېږدۍ کوچنیان کوچنیان، دا اوبه هم په برق دا اوبه هم په برق باندې سره اوړې راوړې تېرېږي. نو بیا د دې خیمو په منځ کې دا وله تېره ده او بیا دا کېږدۍ پکښې راځي. بیا نو غابونه او قسمه قسم شان په دا کېږدیو کې، نو چې ستا کمې کېږدۍ ته اشتیا ده بس دا راوګرځوه دا شی ځینې اخلي، او که دې نه ده دغسې لکه بیا په اول دغه باندې وننوځي او بیا چار چا ارادې هغه ځینې اخلي، داسې ډکې ډکې کېږدۍ به راځي او خالي کوی. یعنې داسې دا ژوند یې داسې یو رقم جوړ کړی، نو ځان یې اوس د جنت ته برابر کړی ښه. نو الله رب العزت فرمایي چې جنتونو کې داسې ولې دي چې د دې قصرونو په منځ کې لاندې باندې بغلونو ښایسته ولې به باندې رواني. الله رب العزت فرمایي چې فیهن فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان. او یب پدا جنتو کی فیهما پدی جنتو کی من کل فاکهة د هر میوین زوجان جوړه، یعنی قسمه قسم. یعنی یو سړی به وایي چې دا ډېر خوږ دی، بیا به دا بل راواخلي چې نورماله غوندې دی. لکه موږ تاسو ګورو انګورو کې دلته قسمه چا یو شی خوښېږي، چا بل، په هندوانو کې چا اوږدې خوښېږي چا ګردۍ، داسې خپل طبایعو باندې به الله رب العزت انسانانو ته هلته. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش. او یبا تکیه وهونکي پر داسې فرشونو باندې پر داسې بسترو باندې بطائنها چې استرونه من استبرق د زرغونو برېښمو د پنډو ابریښمو دا لاندې استرونه به د ابریښمو. وجنى الجنتين دان وجنى
میوه به یې په دا دواړو باغونو کې دان ډېره قریبه. وایي خالي به انسان اشاره ورته کوي چې دا مې خوښه ده، چې دی ورته اشاره کوي هغه به ورته رانږدې کېږي خود به خوده د الله په قدرت باندې. وجنى الجنتین، جنا و میوې ته ویل کېږي، یې به میوې. عرب وایي ان فی بستاننا نارا جنا من جنا نارا جنا قدرا جنا. ان فی بستاننا نارا جنا، وایي زموږ په باغ کې نارنج دی. من جنا چې چا وشکول، جنا په معنا سره د شکولو کېږي د میوې. دا وخت من جنا نارنجنا قدرنجنا، چا زموږ نارنج وشکولو نو موږ یې خفه کړو. نو وایي وجنى الجنتین دان، او یې میوې د دې جنتونو دان نږدې. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. فیهن یې په دې جنتو کو قاصرات داسې بیبیانې، قاصرات الطرف چې اچونکي کښته نظرونه خپل، الطرف طرف نظر ته، قاصرات الطرف یعنی د خاوندانو څخه ما سوا د دوی سترګې کښته یي، یعنې نورو چاته نه ګوري، کوڅه ډبه نه یي، بازار ګشته نه یي. حسن بصري څه وایي؟ لسن بطوافات فی الاسواق، په بازارونو کې ګرځېدونکې ښځې نه یي. حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت به دا ښځې د انسانانو مؤمنانې ښځې به دا الله رب العزت چې دوی خپل نظر د نامحرمه نرانو څخه ساتلی، الله به په حور عینو باندې بدله کړي، او هلته به په جنت د خپل جنتي زوجه سره الله رب العزت دا یو ځای کوي. او نبی علیه صلات وسلام ته یو سپین سرې راغله، ویل یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې جنت ته ولاړ سم. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وویل چې سپین سرې خو جنت ته نه ځي. هغه به سره پریشانه شول، سره ورخطا شو، ول څنګه ځو جنت ته؟ نبی علیه صلات وسلام ورته وویل چې خوا مه بدوه، منظور مې دا ده چې سپین سرې جنت ته نه ځي چې الله به دې ځوانه کړي او جنت ته به دې داخله کړي. سپین ږیري به جنت ته نه ځي، څه مطلب؟ الله به ځوانان کوي. نو دغه سپین سرې او سپین ږیري به الله رب العزت ځوانان کوي او جنتونو ته به وړي. او قاصرات الطرف او حور العین به الله رب العزت دا د مؤمنانو دغه ښځې چې په دنیا کې دي دغه به الله رب العزت ورته ګرځوي. فیهن قاصرات الطرف، یې به په دا جنتونو کې داسې بیبیانې قاصرات الطرف، غیرتي نر دا خوښوي چې ښځه یې بل چاته نه ګوري، ښځه یې دومره بعفته او پاته سو داسې بلا وهلی، پر هغه یې نو بیا فرق نشته، لکه عزیز مصر قصې کې چې کومه ذکر وشو. لم یطمثهن، چې نه به یې جماع به نه یې ورسره کړی، لاس به نه یې وروړی، انس قبلهم ولا جان، نه به نر ورنږدې سوی، یعنی داسې محفوظه بیبیانې به یې چې احد من الناس به په بد نظر نه یې ورته کتلي. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن یاقوت والمرجان، گویا دا ښځې داسې برابرې مزینې ښایستې ښځې دي، یاقوت د رنګ نه سره دي، والمرجان نور وجود یې سپین دی. یاقوت دا سیب کوم فکر کړی چې داسې پر دې یو بغل سور خال لري، معنا داسې سربخن دی، دا به خپل د ځانه یو زیبایی ده. الله رب العزت فرمایي چې دا اننګي او دا باړخوان به د جنتي ښځو تک سره لکه یاقوت، او وجودونه به داسې لکه مرجان تک سپین صفا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله فرمایي نه د جزاء د احسان مگر احسان، الجزاء من جنس العمل. تاسو په دنیا کې زحمتونه وکړل، تراویح، لمونځونه، ختمونه، د قرآن تفسیر، تکلیف دی وایستی، الله رب العزت بستا ته چې یو معمولی مزدور دی هغه مستحق ده دې ګڼي چې هغه کار کړی د ورځې، نو الله به تا مستحق نه ګڼي د جنتونو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه د جزا بدله د احسان د نیکو اعمالو مگر نیک، یعنی داسې جنتونه بیا د دې بدله مناسبه ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. الله فرمایي هغه مخکې د سابقینو جنتونه وه، دا چې بیا دي دا به د اصحاب الیمینو، یعنی هغه مسلمانان چې لږ راکمتره دي تره، هغه مخکې د مقربینو او د نیکو اولیاء او علما او شهدا او هغه جنتونه.
او دا جنتونه چې اوس لاندې ذکر کېږي تعریف دا بیا د عادي مسلمانانو چې ډېر اعمال یې هم نه وه خو ګناهکاره هم نه وه. ومن دونهما او د دونه څکښته لاندې جنتان بیا داسې دوه باغونه دي یعنی جنتونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان چې به دا باغونه د دې جنت تک تور ما درته ویلي وه چې مطلب مدهامتان ادهم كمثل الامیر يحمل بالادهم والاشحم کافیه کې یو دغه راځي چې ادهم قید اسود ته ویل کېږي. یو وخت وایي حجاج بن یوسف ډېر سخت ظالم تېر شوی سخت ظالم باچا تېر شوی نو د جاسوسان ډېر درلود سخت جاسوسان یې درلود. دا حکومتونه که موږ تاسو وګورو د دوی اکثره سرمایه پر دې امنیت ملي یا معنا استخباراتو باندې یعنی دوی خپل د دې ټول دولت لویه بودیجه لکه سعودي د خپل مرزونو د شان داسې ټینګ کړي دي د امن او امان چې ټول راوړی دي د خپل په معنا جواسیسو استخباراتو یا عیونو باندې. نو هر دولت کوشش دا کوي چې دا خلک چې ټول حالات ورته د ملک گزارش کوي دا ځکه نو حجاج بن یوسف دا شان درلود. و یو وخت په باغ کې ناست و ځوانان دا یوه راواخیستل چې دا حجاج خو ډېر بد ظالم سړی دی وایي دا بل وویل چې اللهم اقطع عنقه واسقني من دمه اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه خدای مخ یې تور کړي غاړه یې ور ووهي او ما یې د ده په وینو باندې سیرابه کړي. اللهم اقطع عنقه خدای دا سر یې ور پرېږدي سود وجهه خدای مخ یې ور تور کړي واقطع عنقه دا غاړه یې ور ووهي واسقني من دمه او ما یې په دې وینو باندې سیرابه کړي. دا خبره دا یو ځوان وکړه جاسوس سیده رالی حجاج ته وویل چې پلالي خو ستا په مورد کې داسې وویل ستا یاد اوس داسې شراوي درته وکړي وایي دی حاضر دی چې حاضر کوي و ده ته یې وویل چې هلکه بله ورځ ستا په هغه باغ کې څه ویلو ویل یاره صاحبه زما خو نور نه دی په یاد فقط دا بحث داسې کېدی د ملګرو سره ناستو د انګورو باغو نو ما یو دعا وکړه چې اللهم سود وجهه خدای دغه د انګورو مختور کې چې ښه تک تور سي ورسېږي واقطع عنقه چې غاړې یې پرې سي یعنې معنا دا سره راورژول سي راټول سي واسقني من دمې او ښه شراب ځینې جوړ سي او معنا عصیر یا میوه ځینې جوړ سي او دا وچښمه دغه یو دعا مې کړې نور خو مې څه نه دي وکړي. هغه پوه سو چې بد بلا ده بیا ورته ویل چې والله لاحملنه على الادهم قسم دی په بیا دغه تحرکات ستا څه بیا واورېدلې او ومې لیدلې لاحملنه على الادهم تورو اتکړیو ته ویل کېږي زولنو ته وایي تکې تورې زولنۍ موږ تاسو هغه تورې زه نه یې خو سپینې یې خو لیکن هغه عمل یې تور دی وایي ده ورته ویل چې تورې زولنۍ به در واچوم. ادهم بیا په عین حالت کې تک تور آس ته ویل کېږي ده ویل چې کمثل الامیر یحمل على الادهم والاشحم لکه باچا صاحب دا د دې اختیار لري که سړي ته تور آس ورکوي که ابلک آس ورکوي. هغه ورته ویل چې زولنې به ده بیا د زولنو معنا هلته پر ادهم پر آس باندې کړل چې باچا صاحب سوای که سړي ته رنګه آس ورکوي او که تک تور آس ورکوي. بیا ورته ویل چې زه رنګ ورکوه چې خیر به دې نه وي. مدهامتان چې دا باغونه به تک توري د جنت څه معنا تک توري یعنې ښه تر و تازه به وي. یاره وایي داسې تور فصل و د پلاني لاسي دي بزګر تر لاس ونیسي د ده هغه د ژوند حاصل دغه دی تر لاس دې ونیسي ته راځه یاره نو چې تور ته وایي دغسې تک تور کښ نو ما نه ولیدله بس بیا نو دی خوشحاله دی هغه میاشت بیا دی خوشحاله. نو الله رب العزت فرمایي چې دا جنتونه تک تور یعنې تر و تازه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان يبدا جنتو کې داسې چشمې نضاختان چې فواره وهونکي دي فوارې به وهي دا وبه پورته به غورځي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمتونو د الله خپل تاسو تکذیب کوئ ای انسانانو او جنیاتو. فيهما فاكهة ونخل فيهما فاكهة ونخل والرمان
یې به په دا جنتونو کې فاکهه میوې رنګارنګ فواکه ټولو میوو ته ویل کېږي والنخل او خورما والرمان انار ښایسته ښایسته انار فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو په کوم نعمت د الله رب العزت تکذیب کوئ انسانانو فیهن خیرات حسان الله رب العزت وایي په دا جنتونو کې خیرات خيارات مختارات حسان شایسته مخې الله فرمایي چې داسې حورې دي په دې جنتونو کې چې همې اخلاق شه او همې سیرت شه همې صورت شه د دنیا ښځې خو چې دا دواړه پکښې کې یو ځای کېږي دا ډېر یا سیرت یې ډېر ناکاره سیرت یې صورت یې ښي د رنګ و جماله ښي خو چې بسم الله کې ژبه نو بیا داسې ژبه ده چې کلیو ته ورچي او یا خو د رنګ غریبه ډېره پاتې بیا نور اخلاق یې ښي نور کردار و عمل یې ښي خو نو رنګ ته یې نو بیا مه ګوره او جنت کې داسې دی چې همې رنګ شه او همې خوند شه فیهن یې په دې جنتونو کې خیرات حسان یې بیبیانې خیرات مختارات حسان شایسته مخې فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام یې په دې جنتونو کې مقصورات پټې دا حورې مقصورات پټې فی الخیام په خیمو د زبرجدو د جنتي ښځې دا عادت نه وي چې دا کوڅه ډبه لکه دا بعضې چرګې چې ټول عمر بس د کلي په کم سر کې چې اشغال راجمعوي دا بیا هلته پالکې پکښې وهي نو د جنتي ښځې دا عادت نه ده هغه په خپلو قصرونو په خپلو هغه منزلونو کې مقصوران پټې پاتې یعنې د خپلو زوجان د هغه جنتي میړګیانو سره بس خوشحاله او هلته ورسره ناست پاس نور مقصورات پټي فبأي آلاء ربكما تكذبان دا کومې ښځې چې بازاري ښځې د دو د مخ هغه نحوست او دا ښځې چې بیا دي دا میړه چې اخر وریلې کې و بازار ته ځکه هلته د ده زړه ځینې شین سي دا ما مخکې درته ویلي وه چې د دې سترګو زهر ډېر خطرناکه زهر دی دا چې کوم مخونو باندې پرېوځي دا د دې مخه څخه ټول هغه نورانیت او جذبه او هغه پورته کوي یو عفیفه وطني ښځه ډېر انسان ته جلب و جذب جاذبه یې زیاتې تر یو بازاري او پیشني او موډپي تر دا ځکه هغه واقعي او دا په ظاهره یو حسن دی یو جمال دی د دې حسن و جمال دغه تفاوت دی چې یو هغه ظاهري چې ورته ګوري نو ډېر ډولې ښکاري خو چې دوه درې واره ورته وګوري بیا هېڅ خبره نه وي پر هغه زړو کتو لا پښېمانه یو جمال دی چې څونه ورته ګوري عمق ته ورځي نبي علیه السلام جمال دی حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری آن که خوبان همه داشت تو تنها داری دا نبی علیه السلام داسې عمیق جمال و چې صحابه کرام قسم اخلي وایي که موږ اراده سي چې د نبي علیه السلام صفت درته وکړو موږ د نبي علیه السلام صفت نه سوای چې څنګه موږ نه یو په ماړه سوي سترګې مو نه دي چې څومره به د نبي علیه السلام ته وکتل هومره به یې کشف دا انسانان دي په ظاهر نظر باندې دي ډېر داسې هغې ذهن کې رانه سي داسې خو لیکن چې څونه ورته ګوري د ده اخلاق عادات آداب دومره دي منهمک کړي چې بلکل دي فنا کړي نو هغه مقصورې بیبیانې هغو سره حسن و جمال ډېر اضافه تر دې کوڅه ډبو لم یطمثهن انس ولا قبلهم ولا جان چې نه یې لاس ور وړلی و دغه حورو مقصوراتو ته نه یې مسه کړي نه انس او نه جان مخکې ته یعنې معنا په بد نظر هېڅ چا نه یې ورته کتلي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين چې تکیهګانې به لګولي على رفرف پر بالښتانو بالښتونه هم په جنت کې شته ښه چې بالښت هم ګوره لوی نعمت دی متكئين چې دوی به تکیه کوونکي على رفرف پر بالښتو به تکیه کړي خضر چې هغه به تک شنه بالښتونه وعبقري هغه قیمتي ته ویل کېږي
فرید ته ویل کېږي، دردانه ته ویل کېږي. حسان چې ښایسته به یعنی پر اعلی بالښتونو باندې به دوی بېغمه تکیې کړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارک بابرکت دی نوم د رب ستا ذی الجلال چې خاوند د جلال او د کرامت او د عظمت او د شرافت رب دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته دا جنتونه را نصیبه کړي. المهم دوستانو، دا الله رب العزت شفقت خداوندي دی. ما مخکې درته وویل چې یوه مور چې کله زوی ځي بازار ته، نو دا بار ورته وایي زویه ګوره بیا ژر راسي، بیا نو ناوخته نه کي، بیا نو چې تر درګاه پورې بیا درګاه ورته خلاصي، ګوره چې وخت ښه نه دی، مناسبه نه دی، زه بیا درته انتظار یم. نو دغه مور دا خبره بیچاره ورته کوي. دا الله رب العزت داسې موږ ته دا بار بیان چې انسان ولې داسې ناشکره سي. ګوره د الله شفقت خداوندي دی. ما درته ویل امام شافعي صاحب وایي که یو والعصر نازل وای باس والعصر نازل سو، باید مسلمانان دغسې برابر شي لکه دا اوس چې برابر چې دا اوس چې کوم قرآن ورته ایښی دا یوه والعصر کې ورته راغلی و، هم دوی که کافي و. یعنې دا دغه نه چې الله رب العزت بار ورته وایي د دې دپاره چې دا انسان پوه کړي، دا انسان ترغیب و تشویق کړي، دا انسان دا جنتونو او د دوژخونو طرف ته متوجه کړي چې ګوره ته راتلونکی ډېر عظیم ژوند لري، ته ډېر حیات لري. یو وخت داسې و چې د مور په نس کې د انسان داسې فکر کړو چې زما دنیا د هغه ده، د هغه مې ژوند دی، د هغه مې زندګي ده. بیا داسې سو چې دنیا ته رالی، بیا ته د کوچنیوالي وخت کې دی څه حال د ده لویه خبره دا ده چې سهار 10 افغانۍ په لاس راوي او یو کوپک نمکي او 2 لواشکه، بس دا بیا ټوله خبره ده. بیا داسې وخت باندې راسي چې یاره که مې باسکل پیدا کړي نو دغه یوازنی ارمان و ارزو ده دې هلکې. بیا نو که سایکل پیدا سو، بیا دا یو وخت یو لوی ارزو وي. بیا د واده سي، بیا بیا نو داسې سي چې دا ټول افغانستان یې جیب ته ور واچي، هم د بیا ټیغ نه په دغه کېږي، دوبۍ هم غواړي چې دی ټول واخلي او دا تاسو پوهېږئ نور میلیاردونه ډالر ووهي، بیا هم پرده نه معلومېږي چې څنګه سو څنګه نه سو. بیا نو د ده ارزو بیا نو په دې ټول دنیا نه پوره کېږي. بیا هغه دی چې مړ سي، بیا بل ژوند ورته را روان سي. بیا هغه دی چې بیا الله حشر کړي. نو الله وایي چې دې زندګیو کې خپل فکر کوه، تدبر کوه. او د صحابه کرامو به دا عادت، یو صحابي چې به تله یو ځای سفر، دا بل صحابي به تر لاس ونیوی، نصیحت به ورته کوی، نصیحت به ورته کوی ګوره چې پر اعمالو باندې ټینګ سه، خپل لمونځونه ښه پر وخت کوه، صبر کوه، حوصله کوه. نو مسلمانانو فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تاسو یادونه کوئ په خپل منځ کې چې د خپلو ملګرو ځوانانو سره ناست دي، یادونه کوه، د الله عظمت بیانوه، د الله لویي بیانوه. دا بار چې بیانېږي لکه تبلیغي حضرات وایي چې توپ څومره په زوره دیوال طرف ته وایي ستا طرف ته په هغه باندې